د الکترونونو د حرکي او پوتنشلي انرژي مجموعې ته د الکترون مجموعي انرژي وایي. درنو لیدونکو سلام. د کیمیا د کانکور خپرونې ته ښه راغلی. الله دې وکړي چې ټول به روغ او خوشحاله وئ. په دې خپرونه کې د الکترون د مجموعي انرژي په محاسبې غږیږو. په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. د الکترون د مجموعي انرژي د لاسته راوړلو لپاره د الکترون د حرکي انرژي له فورمول یعنی ایکا مساوي یو پر 2 ام ضرب وی مربع سره او همدارنګه د پوتنشل انرژي له فورمول یعنی ای پی مساوي منفي کا زائد ای مربع پر ار څخه ګټه اخلو. که چیرې د الکترونونو حرکي او پوتنشل انرژي یو له بل سره جمع کړو نو د الکترون مجموعي انرژي ترې په لاس راځي. ای مساوي کیږي له حرکي انرژي یا ایکا جمع ای پی یا پوتنشلي انرژي سره. که د دوی خپل قیمتونه په همدې ځای کې وضع کړو نو ای مساوي کیږي له یو پر 2 ام وی مربع منفي کا زائد ای مربع پر ار لاسته راځي. که تیرو فورمولونو ته انکشاف ورکړل شي دا فورمول ورڅخه لاسته راځي چې ای مساوي کیږي ام کا مربع زائد مربع ای په توان د 4 2 پای مربع پر ان مربع اچ مربع. د دې فورمول په مرسته کولای شو د هایدروجن ته ورته اتومونو د الکترونونو مجموعي انرژي لاسته راوړو. په دې فورمول کې د اجزاو ټول قیمتونه دلته درکړل شوي دي. که چیرې دا قیمتونه په همدې معادله کې وضع کړو نو ساده شکل یې لاسته راوړلی شو. فورمول کې n د اصلي سویو شمیر، h د پلانک ثابت چې قیمت یې 6.3 ضرب د 10 په توان د منفي 4 د جول ضرب د سکند، m د الکترون کتله چې قیمت یې 9.1 ضرب د 10 په توان د منفي 1 کیلوګرام، کا د کولم ثابت چې کتله یې 9 ضرب د 10 په توان د 9 نیوټن ضرب د متر مربع پر کولم مربع، زائد اتومي نمبر ای د الکترون چارج چې قیمت یې 1.02 ضرب د 10 په توان د منفي 19 کولم او پای 3.14 ثابت قیمت لري. د الکترون د مجموعي انرژي د محاسبې فورمول د ټولو قیمتونو له وضع او ساده کولو وروسته د الکترون د مجموعي انرژي د لاسته راوړلو فورمول په لاس راځي چې عبارت دی له ای مساوي کیږي له منفي 14.6 ضرب د زائد مربع پر ان مربع الکترون ولټ سره. ګرانو زده کوونکو دا و د الکترون د مجموعي انرژي د محاسبې په اړه مهم موضوعات چې تاسو ته وړاندې شول. اوس هم راځئ چې د موضوع اړوند څو کانکوري پوښتنې او د هغوی حل وګورو. اوله پوښتنه: د الکترون د مجموعي انرژي د لاسته راوړلو لپاره له کوم فورمول کار اخیستل کیږي؟ یو منفي کا زائد ای مربع پر آر جمع 1 پر 2 ام وی مربع، 2 1 پر 2 ام وی مربع منفي کا زائد ای پر آر، 3 1 پر 2 ام وی منفي کا زائد ای پر آر، 4 1 پر 2 ام وی مربع ضرب کا زائد ای پر آر. تشریح: د الکترون د مجموعي انرژي د لاسته راوړلو لپاره د الکترون د حرکي انرژي له فورمول یعنی ای کا مساوي 1 پر 2 ام وی مربع او همدارنګه د پوتنشل انرژي د فورمول یعنی ای پی مساوي منفي کا زائد ای مربع پر آر له مجموعې څخه کار اخیستل کیږي. دویمه پوښتنه: د کوم فورمول پر اساس کولای شو چې د الکترون مجموعي انرژي محاسبه کړو؟ یو ای مساوي منفي ام کا مربع زائد مربع ای په توان د 4 2 پای مربع پر ان مربع اچ مربع، 2 ای مساوي منفي 14.6 زائد مربع پر ان الکترون ولټ، 3 ای مساوي منفي 14.6 زائد پر ان مربع الکترون ولټ، 4 ای مساوي زائد مربع پر ان مربع الکترون ولټ. تشریح: د دې فورمول ای مساوي منفي ام کا مربع زائد مربع ای په توان د 4 2 پای مربع پر ان مربع اچ مربع پر اساس کولای شو چې د الکترون مجموعي انرژي محاسبه کړو.
درېیمه پوښتنه: د هایدروجن اتوم د n مساوي یو کوانتم نمبر لپاره د انرژي قیمت څو دی؟ یو -14.6 الکترون ولټ، دوه 14.6 الکترون ولټ، درې -3.6 الکترون ولټ، څلور 3.6 الکترون ولټ. تشریح: د لاندې فورمول پر اساس د هایدروجن اتوم یعنی n مساوي یو کوانتم نمبر د انرژي قیمت په لاس راوړلی شو. ای مساوي -14.6 زائد مربع پر n مربع الکترون ولټ. په پورته فورمول کې له محاسبې وروسته دلته د هایدروجن اتوم د n مساوي یو کوانتم نمبر لپاره د انرژي قیمت -14.6 الکترون ولټ کیږي. دا وه زموږ د کیمیا د کانکور اوسنۍ خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. تر بیا ښې چارې.